ګرانو کتونکو ستړي مشئ. نن سبا د هیواد دننه او د باندې د پښتنو افغانانو په منځ کې دا سکالو یا موضوع د بحث وړ ګرځېدلې ده چې نبوي بیرغ څه ډول و. راځئ چې له حقیقت څخه مو خبر کو. د حدیثو په مشهور کتاب مشکات شریف په باب الجهاد کې له برا بن عازب رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل شوی دی. نوموړی وایي چې د پیغمبر علیه السلام بیرغ څلور کونجه او له تورو او سپینو پاډو یا ټوکړو څخه جوړ او تورې پاډې یا ټوکړې د سپینو په نسبت ډېرې وي. خو بل ځای روایت دی چې د پیغمبر علیه السلام په بیرغ کې کلمه شریفه لیکل شوې وه. د یادولو وړ دی چې پیغمبر علیه السلام په بیلابیلو وختونو کې بیلابیل بیرغونه کارولي دي. اوس ولس پوښتنه کوي چې که طالبان دا ادعا لري چې د دوی په بیرغ کې کلمه شریفه ده ځکه نبوي بیرغ دی، نو د افغانستان په پخواني ملي بیرغ کې د کلمې شریفې ترڅنګ منبر او محراب هم شته چې دا د اسلام لوی نښې دي. او بله دا چې پخوانی ملي بیرغ نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی، ځکه حق لري چې پخوانی ملي بیرغ پر خپل ځای باندې پاتې شي. له ملتیا څخه مو مننه.